السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو داسې عجیبه ګنبد ته راغلی یم چې د دې په حوالې سره ډېرې عجیبه عجیبه کیسې مشهورې دي. نو راغلو د دې په حوالې معلومات به درکو. د سوات یو مېلمه را سره خو هم راغلی دی. ویل کېږي داسې دا دننه تاسو ته چې دا کوم ګنبد ښکاري، نو ډېرو خلکو ډېرو مشرانو داسې وینا کړې ده. زمونږ سوشل ورکر ملګرو پې ویډیوګانې جوړې کړي دي، نو هغې کې دا وینا شوې ده چې یاره په دغه لار باندې یو جنس تېرېدو په یو دور کې. دا شاړه لار ده او دا علاقه هم ډېره شاړه ده. دا اټک سره خوشه علاقه ده، ډېره لرې یو شاړ ځای دی. دهنیل کلی دی، دهنیل کلي کې راځي. نو په دې باندې یو جنس تېرېدو، هغه جنجونه چې وو نو هغه به د قافلې په شکل کې وو، په اسونو باندې او داسې اوښانو وغیره ډولۍ به وړې. نو په لاره کې پې ډاکوان روتي دي. ډاکوان چې پې کله روتي دي نو هغه ټول دغه یې لوټ کړي دي. چې کوم جنج والا خلک وو، زنانه به د هغوی نه کالي اغوښتي دي. نور په هغه ټایم کې چې سره سونه و وغیره څه پیسې به چا سره هغې هم ترې اغوښتي دي، خو چې ناوي ته ورغلي د هغې نه کالي اوښکې دي، کالي یې ترېنه اوښکې دي. بیا ناوي دا سوال کړی دی چې خدایه هسې نه دا ډاکوان چېرته زما عزت ته لاس راواچوي، نو وایي خدایه ته مې دا عزت خیال وساتې. ویل کېږي داسې چې د هغه ناوي نوم مای ګنګوري و. نو هغې چې دا سوال کړی دی خلک داسې وایي، اوس مونږ سره داسې څه خاص ثبوت نشته، خو خلک داسې وایي چې هغې دا سوال کړی دی. نو هغه په دې ځای ولاړه وه، الله پاک بس هغه ځمکه ورته کولو کو، هغه په دې ځمکه کې وردننه شو. لکه مطلب دا چې د یې سوال قبول شو او هغه د ډاکوانو دغه غلط حرکت نه بچ شوه. نو هغه ورځې نه بیا چې کوم د علاقې خلک وو، کوم خلک په دې عقیده لري، په دې واقعه په دې کیسه باندې، نو هغوی وایي چې د هغې دغه نښه ژوندی وساتلی شي. دلته کې دغه بودکې غوندې پې جوړ کړی دی، جنډۍ پې لګولي ده، او نور مو داسې هم اورېدلي دي چې دلته هغوی خپل څه ټایم مقرر کړی دی. هغه بیا په کال کې داسې یو ورځې ټاکلې ده راځي، نو دلته کې د خوشه ځای کې چې دی نو هغه بیا څه میلې انتظام هم کوي. او دا وګورئ دا دیوالونه هم ترې راته وکړي دي، لکه څنګه چې خلک چېرته مزار نه ګیر چاپېره دیوالونه را چاپېره کوي. علاقه ورسره نوره ډېره شاړه ده او ډېر خلک به داسې چې په دې به عقیده لري، خو الله خبر دی چې آیا دا کیسه څه وه. بل په خوا کې ورسره دغه غټ بوټي دی، د دې د لاندې دغه جومات وګورئ، چې جومات یې هم جوړ کړی دی. دا اټک په علاقه کې دهنیر کلی دی، نو شاړه علاقه ده. خو دا واقعه چې ده ډېره عجیبه واقعه ده. ډېر خلک دې ته حیران شي چې دا واوري چې یاره څنګه یو ناوي داسې په ځمکه وردننه شو. د هغې اډو تر اوسه پورې څه پته ونه لګېده چې آیا دا واقعه څه حقیقت لري. خو دا بودکې چې کوم دی نو د دې چې کوم اصل کیسه مشهوره ده نو هغه دغه ده. بل یو ملګری ما سره بل هم دی سوشل ورکر احمد صافي صاحب، دی ته هم ډېر معلومات دي، دی به څه نه څه وینا موږ ته وکړي، څه معلومات به بیان. سلامونه، نیک هیلې، احترامات ملګرو. څنګه چې جعفر شاه به یې خبره وکړه چې دلته کې یو ناوې غیبه شوې وه، اوس راغلي وو، موږ د دې اندازه لو ناوې راوباسو. اوس به ډېره زیاته خفه په دې ځای کې، نو کوشش کوو دا ناوې بهر راوباسو. الله دې خیر کړي. د دې کلي خلکو خو لکه صرف کیسو ته نه راندي، صرف خبرې اترې کیسې چې کوم دی کوي، او دومره نه شو کولی چې لکه د ناوې خو سړی راوباسي مسلمانانو کلی مزار پې جوړ کړي. دا خیر د پنجاب علاقې سره چې کوم د اخنیر دی د اټک سره تړلې ایریا ده. نو زه د دې خلکو نه دا ګیله لرم چې لکه تاسو نه دومره غټه ناوې دننوتې ده، نو موږ هماغه ځای نه راوکړولو راغلي، اوس یې راوباسو، کوشش کوو چې دا ناوې راوباسو او الله دې خیر کړي. نو اوس کوشش کوو چې راویې باسو. نو څنګه چې تاسو دا کیسه اورېدلې، موږ هم داسې کیسه اورېدلې ده چې دغه مای ګنګوري په دې لاره تېرېده. ته ورې پوره کیسه درته وکړم مړه.
هسې ستا زړه څه وایي دا په حقیقت یاره پخواني لکه سنی سنای باتې دې ته ویلی کېږي د علاقې د خلکو په زبان کې دی خو په دې عقیده دي کلک یقین دی وایي دا یو پاک دامنه ښځه او الله تعالی د بې عزتۍ نه بچ کړه نو اوس والله عالم چې دې کې حقیقت شته دی او که نشته دی خو بس پخوانۍ کیسې دي موږ هم دغه شانتې واورېدې نو رالو د اصلی د کتونکو ته ښایو نو کوشش به هم دغه او بل دا خبره کومه چې د الله نه علاوه په بل چا باندې بالکل یقین ځکه مه ساتئ دا خلک راځي دلته کې دا کاڼي وګورئ دا څه دپاره راغلی دا تاسو ته پته شته تاسو د وختي ګنټه خبرې وکړې خو د دې د دغه نه څه دپاره یې دا دې دپاره ایښی دی دا کاڼی داسې راوالي چې د چا په کوم ځای کې درد دي کوم ځای کې خارخي په هغې پورې ومږي په هغه ځای باندې دا کاڼی مږي نو د دې په حوالې سره دغه معلومات دي دی وایي چې دی باندې به ښه شو خارخ چې د کې الله پیدا کو نو خارختي سره په کاڼو نه سړېږي دا درته مهرباني وکړئ دا داسې قسمه کیسو نه ځان وساتئ دا په شرک او بدعت کې راځي نو دا کیسه باندې بالکل یقین لکه کیسه هغه ده چې ته واورې صرف بل عقیدې په دې باندې مه ساتئ نو دې دپاره موږ رالو چې دا علاقې خلک چې کوم دي هغوی ته پکار دي چې اوس اډوانس دور دی د خدای تعالی مسلمانانو هغه ړاندې خرې نه اوس راکوز شئ اوس چې کومه ده ټکنالوژي دومره ترقي کړې ده چې دې کیسو باندې څوک اډو یقین نه کوي خیر کیسه ده بچو ته یې کوئ هسې ماشومان به پې پخوا خلکو کلارول خو اوس د خلکو عقیده جوړه کړې نو ډېر افسوس راشي د دې خلکو په باره کې چې کوم دی دا بعضې خبرې واورو چونکې ښه خلک هم شته دی په دې کې علم سره وابسته خو د الله د دین نه چې څوک لرې شي هغې کې خامخا داسې قسمه کیسې بیا راوچتېږي داسې قسمه قاطع هغه کارونه حرام ناروا کارونه د هغوی د لاس نه کېږي مهرباني وکړئ د الله د دین سره چې کوم دی ځان منسلک کوئ ځان کلک کوئ نو انشاءالله تاسو نه به داسې قسمه کیسې نه کېږي ناوې دننه وته نو ناوې څه شوه چا خو به راویستې وه په ټایم کې نو اوس دا خلک چې کوم دی دا خبرې کوي زما خو بالکل ذهن نه مني نو اړه خو مې ووایي چې راشه راوې که نه دا ځای وګوره چې ناوې پکې شته او که نشته خو بیا هم د دې خلکو پې عقیده ده نو خفه کېږي به عقیده صرف او صرف الله په کار ده او ډېره مننه دا مېلمه موږ سره راغلی دا سوات یې جي موږ د سوات یو ستا نامه څه ده نجیب الله څنګه یې ښې خیر خیرت نن چکر دې راولګولو شاهد بھائی په نسبت باندې موږ سره هم ستاسو ملاقات شو څنګه د علاقه دې خوښه شوه علاقه مې خوښه شوه ډېره ښکلې تاریخي علاقه ده ښه ډېره مزیدار علاقه ده چکر مو راولګوو ښه نور ښه یې خلاره خلاري ده څنګه دا ذهن دې مني چې آیا دا واقعه به حقیقت وي بس دا خو د پخوانو خلکو خبرې دي جدا داسې پیړۍ پیړۍ را روانې دي صحیح او نورو داسې کاته نشي کېدی دا ټوله هسې ګپه ده صحیح چې نه وي ځمکه کې دننه شو نو دومره هغه جنج هغه باقي خلک داسې پکې څوک نه و چې بیا ځای که نستې وي روغ کې وي او که نه نو دا خو هسې ګپه ده او پخوانی نه را روانه ده جو بس اوس خلک پې د مرضونو علاج هم کوي او ډېرې پیسې پې حل کوي خپلې بالکل عجیبه عقیدې لري عجیبه عقیدې لري ښه سوشل ورکر شاید مندوهیل صاحب را سره هم دی څنګه چل دی الحمدلله ژوند څنګه روان دی ولې سوشل میډیا نه غیب شوي سوشل میډیا نه په دې وجه غیب شوی یم چې بس کاروبار مې روان کړی یو وړوکی ونې ښه بس هغې کې مصروفه یم نو انشاءالله چې دا مخکې په وړاندې باندې لاړ شي ښه کوشش به کوم چې سوشل میډیا ته واپس راشم صحیح دا راته ووایه دغه کوم ګمبد دی په دې دا کومه واقعه مشهوره ده نو څه وایې ستا ذهن یې مني زما ذهن خو بالکل نه مني زه خو یم چې دا ټول دروغ دي هسې ډوک بوک دي او دا بس پخواني خلک وو کمکل وو نه پوهېدلو نو ما چې څومره خیال راځي دلته کې چېرته اسکیډن به شوی وي لی به نوره څه مسله راغلې وي صحیح نو مشران خلک بس نه پوهېدل که نه پخواني خلک داسې به ورته ووایو ډېر ساده خلک دي بس هغه د دروغو کیسه مشهوره کیسه وه بس روانه شوه تر اوسه پورې چلېږي هېڅ حقیقت پکې نشته ښه څه به ویل غواړې پیغام اخري پیغام بس اخري دا دی چې دا نن سبا وخت ډېر خراب دی او د ځان خیال ساتئ د کور فیملی خیال ډېر زیات ساتئ او خپل کارونه کوئ صحیح ټیک شو جي ډېره مهرباني نو ګرانو کتونکو دغه ښکلې لوکیشن و ښکلې علاقه وه او دا چې کوم دی نو دا ګمبد و د دې په هکله دغه معلوماتو دا مو تاسو سره شریک کړو یقینا ستاسو به خوښ شوي وي مخکې شیر کړه چې کوم ملګري دې ځای ته نه دي راغلي نو دا علاقه خو به وویني که نه او موږ ته راکړې اجازت
چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. زمونږ دا ملګري هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ګوره مونږ د ستاسو دپاره څومره لرې لرې پکې ساته یو که دا ساته یو که نه څومره لرې لرې مزلونه په وکړو. دعاګانو کې یاد ساتئ او دې مه ساتئ په ده څه کوئ مړه څومره لرې لرې مزلونه وکړو مونږ ستاسو دپاره او داسې عجیبه عجیبه لوکیشن عجیبه عجیبه واقعګانې رامخې ته کړو. بیا هم ډېر خلک داسې وي چې هغوی پکې تنقیدونه کوي، نو تکړه شئ چې څونه تنقید کولی شئ وکړئ. مونږ خو لګیا یو او انشاءالله هم دغه شانتې به خپل کوششونه جاري ساتو او بس ښاد او آباد بریالي اوسئ. یو ځل بیا د الله په امان.